خپل وطن جوړو لا نړۍ سره سیال نور سمسور بکړو نور سمسور بکړو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په خپل کاري دفتر کې د مصر، سودان او فلسطین د مخکښو علماو کرامو له پلاوي سره وکتل. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند په داسې حال کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محترم ملا خیرالله خیرخوا او د استخباراتو لوی رئیس محترم ملا عبدالحق وسیق هم حضور درلود، د علماي کرامو پلاوي ته ښه راغلاست ووایه او زیاته یې کړه: موږ له تاسو مننه کوو چې تاسو افغانستان ته راغلی یاست او د افغانانو له حالت مو ځان خبر کړ. یقینا چې د نړۍ مسلمانانو په ځانګړي ډول علماي کرامو له خپلو افغان ورونو سره هر وخت همدردي کړې او موږ مو منندوی یو. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر اخوند بلخ ولایت ته سفر وکړ. محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند چې د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شیخ شهاب الدین دلاور یې ملتیا کوله، په بلخ ولایت کې د سریپول، سمنګان او بلخ له والي صاحبانو، د جوزجان مرستیال والی په یادو ولایتونو کې د کانونو له رئیسانو او د 209 الفت قول اردو له مسؤل سره ولیدل او د کانونو د استخراج، انتقال او د قراردادونو د تطبیق په برخه کې د روڼتیا، په ځانګړي ډول د ډبرو سکرو د پروسې چټکتیا، شفافیت او په نیت توګه د رایستلو په اړه یې لازمي سپارښتنې ورته وکړي.